الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفاء راشدين د سیرت پنځمه برخه. په تیره برخه کې مو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیرت بیان تر دې ځای رسولی و چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت لپاره علامې مبینولې. کله چې مکه مکرمه فتح شوه او بیا د حج وخت او موسم رالی، خپل رسول صلی الله علیه وسلم نه غوښتل چې داسې حج ته ولاړ شي چې هلته دې کفار هم موجود وي او داسې خلک دې هلته موجود وي چې لڅ ګرځي او لڅ طواف کوي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه امر کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم پر ځای دی د دغه کال د حج امیر دی رضی الله عنه وي. په دې کال کې داسې اشاره رسول صلی الله علیه وسلم وکوله چې د رسول صلی الله علیه وسلم په غیاب کې به د مسلمانانو امیر ابوبکر صدیق رضی الله عنه وي. نو مسلمانانو د هجرت د نهم کال حج د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په امارت کې ادا کړ. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ناروغ شو او د رحلت وخت یې نږدې شو، نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: مروا ابا بکر فليصلي بالناس، یعنی ابوبکر امر کوي چې خلکو ته لمونځ ورکړي. او دا خبره په مسلمانانو کې معروفه او مشهوره و. کم څوک چې د خلکو د لمنځو امام وي، هغه د دوی امیر هم وي، چې دا بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت لپاره بل علامه و. خو کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه را لېږل سوی نفر رالی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ووایي چې خلکو ته لمونځ ورکړه، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې نه کوي پیدا. نو عمر رضی الله عنه ته وویل چې خلکو ته لمونځ ورکړه. حضرت عمر رضی الله عنه خلکو ته لمونځ ورکوي چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغه आवाज واورېدی. رسول صلی الله علیه وسلم ناروغه او په بستر کې پروت و. نو یې وفرمایل: أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. درې وارې دغه جمله تکرار کړ، یعنی ابو بکر چیرې دی؟ ابو بکر چیرې دی؟ دغه کار چې بل ابو بکر دی بل څوک د مسلمانانو امام وي، الله او رسول الله او مسلمانان یې منع کوي. دا چې بل ابو بکر بل څوک د خلکو د لمانځه امامت کوي، دا الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان یې نه خوښوي. د رسول صلی الله علیه وسلم د دغه وینا څخه هم دا علامه او اشاره ښکاره کیږي چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان دا نه خوښوي چې بل ابو بکر څخه دی بل څوک د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ وي. دا ټول هغه علامې دي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر خلافت دلالت کوي. په صحیح حدیث شریف کې راغلي دي چې یو مسلمانه ښځه و رسول صلی الله علیه وسلم ته راله او د خپل مسکنت او ضرورت په سبب د مرستې او د کومک پر قسم مال ځینې وغوښتی. څنګه چې په دغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره مال نه و موجود، نو یې ښځې ته وویل چې په راتلونکي کال کې راشه. ښځې وویل: کمیته نه کې پیدا، یعنی که زه رالم او ته نه وې موجود. د دې خبرې څخه د رسول صلی الله علیه وسلم وفات مقصد و. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: که زه نه وم موجود، ابوبکر ته بیا راشه، چې دا هم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر خلافت او امارت بل علامه ده. د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته چې مسلمانان په سقیفه بن ساعده کې د بحث او د مشورې لپاره سره یو ځای شول او غوښتل صلی الله علیه وسلم خلیفہ او د مسلمانانو لپاره امیر وټاکي. هر چا مختلف فکر او رائے درلودل، خو دغه اختلاف حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په یو خبره سره پای ته ورسوي چې په لوړ आवाज سره وویل: آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې په لمانځه کې دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه امام شي؟ تاسو ته معلومه ده چې د لمانځو امامت د امیر وظیفه و. نو که هر څوک د مسلمانانو امیر وي، هغه باید د لمانځه امام هم وي. نو قبل څوک امیر او امام سي، آیا هغه دا قبلوي او د دې لایق دی چې د ابوبکر امام دی هم سي؟ حال دا چې رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر د دې لپاره امام ګرځول. د دغه پوښتنې په جواب کې انصار وویل: نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر. فالله سره پناه غواړو چې موږ به تر ابوبکر رضی الله عنه د مخه کېږو، ځکه په ټولو مسلمانانو کې داسې څوک نه موجود چې هغه د ځان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د امامت وړ او لایق وبولي. او په اصحاب کرامو کې دا معلومه او مشهوره خبره و چې امیر به امام هم وي. نو صحابه کرامو په خپل مابین کې سره وویل
چې موږ په دې نه راځي چې موږ د ابوبکر تر مخه د لمانځه امامت وکړو ځکه ابوبکر هغه څوک دی چې رسول صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره امام ګرځولی دی کله چې ټول مسلمانانو د دغه پوښتنې په جواب کې دا جمله وویله چې نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر نو حضرت عمر رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل لاس دې راوغځوه یا ابا بکر چې بیعت تر سره وکوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم لاس ورغځوي او مسلمانانو بیعت ورسره وکوي لکه څنګه چې مخ کې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په بیان کې دغه موضوع څه تیر کړی ده او اوس بیا د شته شری د لپاره رانقل کو هغه دا چې اول هغه څوک چې د رسول صلی الله علیه وسلم د رحلت د غم او د مصیبت د بهوشي څخه پر هوش رالل او فزان پوسول او دا ور معلومه شوه چې اوس د دوی پر غاړه رسالت او لوی دروند بار پروت دی هغه انصار ول نو د بنی ساعده په سقيفه کې د اجتماع او د مشورې اعلان وکړ چې دغه سقيفه د انصارو د عمومي مجلسو او د مشورو ځای و رسول صلی الله علیه وسلم تر اوسه په خپل کور کې پروت دی نه غسل ورکول شوی دی او نه کفن او نه شخص شوی دی انصار سره راټول سول مشوره سره کوي چې موږ باید څه وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت ورسته بس موږ د دې کارو د لپاره حل چشمي انصار دلته په سقيفه کې د مشورې لپاره سره یو ځای دي او د انصار څخه دوه نفرو چې یوه عوین ابن سعیده دی او بل معین ابن عدی دی دغه دوه نفرو سقيفه پرې شول او مهاجرینو ته ورهیس ول ځکه دوی پر دې وبېرېدل چې واځي انصار بل حضور د مهاجرینو کوم فیصله ونه کړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته د مخله خبر ورسېدلی و چې انصار د مازګر تر منځ ورسته د بنی ساعده په سقيفه کې د مشورې لپاره سرځای شوی دي نو کوم څوک چې د مهاجرینو څخه د سره حاضر ول چې هغه ابو عبیده عامر ابن جراح او عمر فاروق د هماو هغه ته وویل چې راځي چې خپل ورونو انصارو ته ورسو دغه درې نفر مهاجرین د سقيفه پر طرف باندې ورهیس ول او د سقيفه د طرف څخه هغه دوه انصار چې عوین او معین رضی الله عنهما دي هغه به د مهاجرینو پر طرف را دي چې په لار کې سره یو ځای او مخامخ شول نو د انصارو دغه دوه نفر د مهاجرینو د هغه درو مشرانو سره په لار کې ودرېدل او ورته ویل تاسو مهاجرین د رسول صلی الله علیه وسلم وزیران یاست هغه کارو ته مګوري چې انصار یې کوي د کارو فیصله په تاسو پر تعلق لري او کارونه باید چې تاسو فیصله کوي دغه دوه نفر انصار مهاجرین وهغه کار ته وربولي او ورتشویکوي چې واقعا هم هغه کار د مهاجرینو حق دی که څه هم دغه خبرې د دوی د قوم د انصارو پر ضد دي خدا هغه د زړه صفواله صدق او امانت او حق ته تسلیمېدل ول ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه د دوی خبره نه ومنله او ویل چې یا موږ زموږ د خپل ورونو انصارو سره یو ځای کښینو واړو چې خبره مسریه وي تفرقه او جلاواله نه واړو بیا هم د مهاجرینو دغه درې نفر مشران د انصارو د اجتماع ځای ته ورل هلته سعد ابن عباده رضی الله عنه چې په دغه ورځ ناروغ هم ولاړ شو او په خبرو یې شروع وکوله د الله جل جلاله تر حمد او تر ثنا ورسته پر رسول صلی الله علیه وسلم درود ووایي او بیا خپل قوم انصار ته وویل یا معاشر الانصار تاسو په دین او په اسلام راوړلو کې د مخ یاست او په اسلام کې داسې فضیلت لري چې د عربو بل قبیله نه لري رسول صلی الله علیه وسلم ډیر لسکاله په خپل قوم کې و اوسېدی چې هغه د رحمان جل جلاله عبادت ته بلل او د بوتانو په پریښولو امر کول مګر د قوم څخه بیل لږ کسانو بل چا ایمان نه دی راوړی او دغه لږ نفرو د دې قدرت نه درلودي چې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه ازارونه منع کی او نه د رسول صلی الله علیه وسلم د دین عزت او لوړوالی راوستلای شوی او نه د خپل ځانو څخه آزار د پکولای شوی ترڅو چې الله جل جلاله ستاسو د فضیلت اراده وکوله او تاسو ته عزت او کرامت راوستي او تاسو د اسلام په نعمت سره خاص کړاست پر الله جل جلاله او پر رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل تاسو نصیب وګرځوي د رسول صلی الله علیه وسلم او د اصحاب څخه دفاع تاسو په برخه شو د رسول صلی الله علیه وسلم او د دین عزت او د رسول صلی الله علیه وسلم د دشمنانو سره جهاد تاسو نصیب شو تاسو
تاسو هغه کسان واست چې تر هر چا د رسول صلی الله علیه وسلم پر دشمنانو شدید واست ترڅو چې عرب که خوش ول کنه خوش د الله جل جلاله د امر تابع شول او الله جل جلاله تاسو په واسطه باندې خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته مزکه تابع کړ تاسو په تور باندې ټول عرب او رسول صلی الله علیه وسلم ته سرکشته او تسلیم کړ او بیا الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې وفات کړي چې د صلی الله علیه وسلم تاسو څخه راضي وو په تاسو سترګې یخي او روښانه وي نو د رسول صلی الله علیه وسلم خلافت بیل ګډونه او اشتراک د نور خلکو د ځان لپاره واخلي دغه خلافت یوازې ستاسو حق دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وايي کله چې سعد ابن عباده رضی الله عنه خبري کوله ما هم د خپل ځان سره خبري جوړ کړې وي او دا مې اراده و چې کله د سعد ابن عباده رضی الله عنه خبري خلاص شي بیا به زه د خبرو په جواب کې خبري وکړم کله چې سعد ابن عباده رضی الله عنه د خبرو کولو څخه فارغ شو عمر رضی الله عنه ولاړ شو غواړي چې خبري وکړي خو ابو بکر صدیق رضی الله عنه تر لاس ونیوي او ویل علی رسلک یا عمر یعنی ته تلوار مکوه عمر رضی الله عنه وايي زکه شنستم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولاړ شو او ویل اے خلکو موږ مهاجرین یو او تر ټولو خلکو په اسلام کې د مخ یو حسب او نسب مو تر ټولو عزتمن دي ژوند مو میانه دي او په خلکو کې مو درجه لوړه ده نسل مو تر هر چا زیات او فرحم کې تر هر چا رسول صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې یو تر تاسو د مخه مسلمانان سویو او په قران کریم کې تر تاسو د مخه ذکر سویو رب جل جلاله د سوره توبه په سلام نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار موږ مهاجرین یو تاسو انصار یاست په دین کې زموږ ورونه یاست په پي او په غنیمتو کې زموږ شریکان یاست پر دشمن زموږ مرسته کوونکي یاست ځان ځای مراکې زموږ غم شریکي مو وکول الله جل جلاله دې شبد لدر کې موږ امیران یو او تاسو زموږ وزیران یاست عرب نه تابع کیږي مګر د قریش او قبیله ته تاسو د خپل ورونو سره چې مقصد مهاجرین ول په هغه شي کې چې الله د خپل فضل او ودی تور کړی دي رقابت او منافسه مکوي حضرت عمر رضی الله عنه وايي چې هغه چیز ما په نیت کې ول چې زه بیا وایم هغه ټول ابو بکر صدیق رضی الله عنه وویل ما ته شي نه را پرې شوی بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه او ابو عبیده رضی الله عنه تر لاس ونیول او ویل چې ما دغه دوه نفر انتخاب کړی دي هر یو چې تاسو خوښ وي د هغه سره بیعت وکړي حضرت عمر رضی الله عنه وايي چې د په ټولو خبرو کې زما دغه خبره نه سو خوښه ځکه زه څنګه پر داسې قوم امریت وکم چې په هغه قوم کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه موجود وي څنګه چې سعد ابن عباده رضی الله عنه په دغه ورځ ناروغ و پس له خبرو کولو په پټو کې ځان وپیښي او دالته په سقفه کې د یو دیواله بغل ته څنګه واچوي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه تر خبرو کولو ورسته حباب ابن منذر رضی الله عنه چې د انصار څخه ولاړ شو پس له حمد او ثنا او درود څخه وویل د مسلې حل زما سره دی هغه دا چې یو واردی امیر زموږ د طرفه وي او بل واردی ستاسو د طرفه وي یعنی خلافت به پر نوبت کو خودلته غالمغال او شورماشور جوړ شو هر یو خپل فکر او نظر بیانوي خبري ګډي وډي شوي او د هر طرفه اوازونه راپورته شول یو د بل خبري نه سره اوري او نه پوهیږي څه وکړي په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه ودرېدی او په لوړ आवाज یې وویل اے خلکو دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی د رسول صلی الله علیه وسلم هغه ملګری دی چې دوی په غار کې سره ملګری ول او الله جل جلاله په قران کریم کې ذکر کړی دی او رسول صلی الله علیه وسلم په درازي و چې تاسو د المانزه امام وي آیا پتا سي کې د څوک ستاسو چې په المانزه کې د ابو بکر امام سي دا معلومه خبره و چې امام د امیر وظیفه ده چې امیر سدي هغه به امام هم وي نو که هر څوک امیر وي هغه باید امام هم وي نو کبل څوک امیر او د مسلمانانو امام سي آیا هغه دا قبلوي او د دې لایق دي چې د ابو بکر امام دي هم سي حال دا چې رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې لپاره امام ګرځولې دغه سوال په جواب کې انصار وویل نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر په الله سره پناه غواړو چې موږ به تر ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مخ کېږو ځکه په ټول مسلمانانو کې داسې څوک نه موجود چې هغه دي ځان د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د امامت وړ او لایق وګوري او په اصحاب کرام کې دا معلومه او مشهوره خبره و چې امیر به امام هم وي نو صحابه کرام په دې نه ول راځي چې د داسې چا امامت وکړي چې هغه څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم د دوی لپاره امام ګرځولي
کله چې ټول مسلمانانو دغه پوښتنې په جواب کې دغه جمله وویله چې نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر، نو حضرت عمر رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وویل لاس دی راوغځوه یا ابا بکر چې بیعت تر سره وکم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم لاس ورغځوي او مسلمانانو بیعت تر سره وکوي. دا ولی ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې راضي سو چې بیعت ورسره وسی. آیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلافت په شوق یا هیڅ کله نه؟ څنګه چې درو د مسلمانانو اختلاف ولیدي دغه اختلاف د لری کولو او د منځوړلو لپاره دا کار وکړ. په دغه سي نازکو او باریکو وختو کې چې د اختلاف او د تفریقې څخه بیره او ډار موجود وي، بیل فوري او قطعي فیصلې څخه بل چاره نشته. کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د بیعت کولو لپاره لاس ورغځوي، د مخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله عنه بیعت ورسره وکړي، د انصار څخه یو نفر چې بشیر ابن سعد رضی الله عنه میدی هغه ورغورځیدي. د ابو بکر صدیق رضی الله عنه لاس یې ونیوي او اول هغه څوک چې بیعت یې وکوي هغه هم دا نفر، ځکه د غوښتل چې زه په ټولو کسانو کې اول نفر سم چې بیعت مې کړی وي او اول نفر هم سو. بیا حضرت عمر رضی الله عنه بیعت وکوي او خلکو په بیعت کولو شروع وکړ. سعد ابن عباده رضی الله عنه چې ناروغه او پروتو د خلکو د ډیروالي او د غنی ګونی په سبب باندې تر پښو لاندې کېدی او خلک په خطل. نو د بنی ساعده د ثقيفه د مشوره او د بحثو انتها او فیصله د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره پر بیعت کولو وسوه. دغه بیعت د رسول صلی الله علیه وسلم د رحلت فورز چې د دوشنبه ورځ و د مازګر تر منځه ورسته وسو او رسول صلی الله علیه وسلم تر اوسه په کور کې دي. سبا ورځ چې د سهشنبه ورځ و او خلک د مابشین د منځه لپاره سره یو ځای سول، ابو بکر صدیق رضی الله عنه اراده وکوله چې منبر ته وخیږي. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل چې لږ انتظار وکړه یا ابو بکر، او په خپل عمر رضی الله عنه منبر ته وختي او وی ویل ستاسي د شورا خلکو ستاسي د نبی د خلافت لپاره د هغه پر هغه صاحب او ملګری باندې اتفاق وکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره په غار کې ملګری وو، نو ولاړ سي او بیعت سره وکوي. خلک هم ورولار سول او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره پر بیعت کولو ازدحام او غنغونه جوړ شو. هر یو غواړي چې تر هغه بل د مخه بیعت وکړي. کله چې بیعت پای ته ورسېدی نو ټول خلکو په دې وخت کې بیعت وکوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا منبر ته وختي، د الله جل جلاله حمد او ثنا وویل. پس له هغه چې پر رسول صلی الله علیه وسلم درود وویل نو ویل اما بعد ای خلکو، زه پر تاسو امیر وګرځول سوم او تر تاسو بهتر نه يم. اصلا دغه جمله د درودتونو د طرفه د تواضع خاطر و، کنه د درودتونو د رسول صلی الله علیه وسلم په شاهدی فصل انبیاء علیهم السلام څخه تر ټولو انسانانو ښه او بهتر دي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي فصل انبیاء څخه تر ابوبکر صدیق رضی الله عنه ښه او بهتر پرمځکه نه دي ګرځیدلی. نو د کوم وخت چې الله بشر پیدا کړی دی بیا د قیامت تر ورځې بیل انبیاء علیهم السلام څخه تر ابوبکر صدیق رضی الله عنه بل د لوړي درجه خاوند نشته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه اوس خپل ختیمه شي یا د حکم طرز او طریقه بیانوي چې زما حکم به څنګه او څه ډول وي. نو ویل کمی شکول مرسته می کوي او کمی مخالف یا کوښ کار کوي تاسو می پر لار برابروي. د دې څخه دا معلومیږي چې امیر ته باید نصيحت وشي. به وویل رښتیا ویل امانت دي او دروغ ویل خیانت دي. یعنی هیڅ وخت به د یو موضوع په باره کې خلاف درته ونه وایم، بلکې صادق او صریح بیان په معلوماتو او اخبارو کې به اړول او مخالفت نه کوم. نو ځکه وویل چې الصدق امانه والكذب خیانه. د حکم کولو قانون هم دغه دی. هر حاکم باید چې د خپل ملت سره صادق وي، نه لکه د نن ورځې ځینې حاکمان چې د ملت سره سراسر په دروغو او په خطا ایستلو ژوند کوي. هر امیر چې خپل ملت ته دروغ وایي هغه خائن دی. او بیا وویل ستاسو ضعیف زما په حضور کې قوي دی ترڅو چې حق ور اخذ ان شاء الله، او ستاسو قوي زما په حضور کې ضعیف دی ترڅو چې د درسخه حق اخم ان شاء الله. او هر قوم چې په سبیل الله جهاد پریږدي هغه قوم ته الله ذلت او خواري راولي، یعنی جهاد ته دوام ورکوم او نه پریږدم. او به وویل په هیڅ قوم کې فواحش او بد کارونه نه دي نشر شوي مګر الله جل جلاله پر هغه قوم باندې عام آفت نازل کړی دی. یعنی فحشا ته به هیڅ کله اجازه نه ورکوم، د فحشا په باره کې به هیڅ نرمي نه کوم، ځکه فحشا د آفتو او د مصیبتو د نازلېدلو سبب ګرځي. او به و فرمایل
ترڅو چې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوم زما اطاعت کوي او کما د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکوله بیا نو زما اطاعت پر تاسو نه دی لازم او په اخر کې وویل خپل مانځته مو ولاړ سي يرحمكم الله. دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت د دورې اولنی مختصره او جامع خطبه او خلکو د مابشل منځ ادا کړي. د ځینې اصحاب کرامو د نه بیعت کولو سبب د رسول صلی الله علیه وسلم د خلافت شرف د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نصیب شو. ټول مسلمانانو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت وکړو بیل لږ نفرو چې بیعت ته نسول حاضر چې د هغو د جملې څخه یو هم حضرت علی رضی الله عنه او په دغه باره کې چې حضرت علی رضی الله عنه بیعت نه دی کړی جنو غرض درلونکو کسانو د خیالاتو د لپاره د آس غلولو میدان جوړ کړی دی او په دغه باره کې چې خوشوي هغه وای مګر په حقیقت کې د دغه بیعت د نه کولو او بیا بیرته د حضرت علی رضی الله عنه د بیعت کولو واقعا په هغه صحیح احادیث کې چې امام مسلم او نور د احادیث امامان روایتي موجوده ده. امام مسلم رحمه الله د حضرت عائشه رضی الله عنها څخه روایت کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت ورسته او ابوبکر صدیق رضی الله عنه نفر ولېږي چې په هغه مال او جایداد کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه پاته وو په هغه کې د خپل حصہ ورکړي. دغه مال او جایداد چې شو دا هغه پیو چې په مدینه منوره او په پدک کې د يهودو د پاتسو مالو څخه رسول صلی الله علیه وسلم ته رسیدلی او بل هم د خیبر پنځمه حصہ و چې هغه هم د رسول صلی الله علیه وسلم حصہ و او رسول صلی الله علیه وسلم تصرف کې کول. نو حضرت فاطمه رضی الله عنها دغه میراث څخه خپل حصہ غوښته مګر ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي نحن معشر الانبیاء لا نورث ما تركناه صدقة انما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال. یعنی موږ انبیا شی په میراث نه پرېږدو میراث مو نه ویشل کیږي هغه شی چې زموږ څخه پاتې سي هغه صدقه او خیرات دي مګر د محمد صلی الله علیه وسلم اهل او اولاد د هغه مال څخه د خړولو او نور مصرف پوره کولای شي. نو هر شی چې د انبیا علیهم السلام څخه پاتې سي هغه صدقه او خیرات دي د انبیا او اقربای په ملکیت سره نسی اخستلی مګر هو د دغه پاته مال څخه د رسول صلی الله علیه وسلم کورنۍ خپل مصرف اخستلی شي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل په والله زه د رسول صلی الله علیه وسلم صدقې ته هیڅ وخت تغیر نه ورکوم کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې څنګه کېدل هغه سی بیا زم کوم یعنی زه به هیڅ کله په دې کې نور بیا ځای تصرفات ونه کوم خالص تاسي هغه مصرف پېژندر کوم. څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې څخه انکار وکوي چې حضرت فاطمه رضی الله عنها ته د هغه پاتم زکو څخه یو شی په ملکیت ورکړي ځکه د در رضی الله عنه سره دا حدیث موجود چې انبیا نه میراثيږي او په حدیث شریف کول عمل کول دا حتمی او ضروری هم دي. نو حضرت فاطمه رضی الله عنها په خپل زړه کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه ناراضي حس کړ او ویل چې ما ولې دا حدیث نه دی اوریدلی حال دا چې زه د رسول صلی الله علیه وسلم لوریم او د هغه صلی الله علیه وسلم په کور کې وم. مقصد دا چې دلته یو اختلاف کیږي. حضرت فاطمه رضی الله عنها د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه خفه او ناراضه غوندي و او ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې پریښوي. حضرت فاطمه رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت ورسته شپږ میاشتې ژوندۍ و او بیا وفات شو. کله چې دا رضی الله عنه وفات شو د دې خاوند حضرت علی رضی الله عنه شخکه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې په وفات نه کوي خبر د جنازې المنز حضرت علی رضی الله عنه پر ادا کوي که څه هم دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وظیفه و چې د جنازو المنز به د ادا کوي خاصتا هغه جنازات چې د یو درجه او د مقام خاوند بو. تر دغه وخت مسلمانانو دا فکر کوي چې علي ابن ابي طالب رضی الله عنه په دې سبب باندې بیعت نه کوي چې فاطمه رضی الله عنها په قهر نسی ځکه دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه خفه او ناراضه مګر کله چې حضرت فاطمه رضی الله عنها وفات شو خلکو دا دلیل او سبب نه لیدي چې حضرت علي رضی الله عنه دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په یو سبب باندې بیعت نه وکړي. نو مسلمانانو پر علي رضی الله عنه باندې ملامتیا وویل چې ولی بیعت نه کوي او نور هغه کسان چې هغه بیا د حضرت علی رضی الله عنه په سبب باندې بیعت نه کوي چې هغه طلحه ابن عبید الله او زبیر ابن عوام رضی الله عنه هغه د حضرت علی رضی الله عنه د موقف او درای انتظار کوي
او ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم دی پر خپل حال پر ایښول چې نه ورته ویل. مگر کله چې حضرت فاطمه رضی الله عنها وفات شو خلکو علي رضی الله عنه ته مخ ور واړوي چې اوس خدای سبب نشته چې ته دی بیعت ونه کې او مسلمانان پر دې ټینګول چې حضرت علي رضی الله عنه باید بیعت وکړي. نو حضرت علي رضی الله عنه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته نفر ولېږي چې راسه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم ورلې. کله چې دوی دوه سره کښېنستل حضرت علي رضی الله عنه پس د حمد او درود په خبرو کولو شروع او وی ویل یا ابا بکر موږ ته ستا فضیلت را معلوم دي او کم شي چې الله تعالی ته درکړی دي په هغه کې رقابت او منافسه نه در سر کوو، یعنی ستا د فضیلت څخه انکار نه کوو او نه خلافت ته غواړو، مګر تا په دې کار کې یوازې خپل رائے وچلوله، حتی دا چې د هغه قرابت په سبب چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره لرو نو د هغه لحاظ دې هم نه وکوي. اوس د حضرت علي رضی الله عنه سره چې دا خبره روانه وي د په دا خبره کې وویل چې موږ چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره کم قرابت لرو نو په هغه قرابت په سبب موږ یو څه حق لیدای. د دې خبرې څخه دوه مقصد اخیستل کیږي، یا دا چې خلافت زموږ حق دی، یا دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم میراث زموږ حق وو باید چې تارا کړی وای. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چپ او پټ خوله ناست دی، څه نه وای ترڅو تر سترګو یې اوښکې راتوی شوې او پس له ژړا څخه وویل د رسول صلی الله علیه وسلم اقربا ماته دونه خوښ دي چې د هغو سره تر خپلو اقرباو زیات تعلق او دوستي او صله او نږدېوالی لرم، یعنی تاسې زما تر کورنۍ ماته را نږدې یاست، مګر هغه مسله چې د دغه مال په سبب زما او ستاسې په مابین کې ده دلته معلومه شوه چې خبره د خلافت نه ده بلکې خبره د مال ده، ځکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په صراحت سره وویل مګر هغه مسله چې دغه مال په سبب زما او ستاسې په مابین کې پیدا شوې ده زه په هغه موضوع کې تر حق نسم تېرېدلی، او هغه کار چې رسول صلی الله علیه وسلم کوي زه هم کوم او کړی مې هم دی. دغه مالونه ما د ځان لپاره نه دي اخیستي، لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغه مال څخه خپل نفقه تاسو ته درکوله نو زه هم درکوم. مقصد دا چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه موضوع روښانه کړ چې ما مالونه د ځان لپاره نه دي اخیستي او دا چې تاسو په مصرف کې نه درکوم چې تاسو په خپل تصرف پکې وکوي او مصرفوي. د هغه سبب هغه حدیث شریف دی چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دی او زه د هغه حدیث څخه مخالفت هم نسم کولی. حضرت علی رضی الله عنه قانع شو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه وویل چې نن زما او استاد بیعت موعد او وخت دی. کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ماپښین لمونځ ادا کړي منبر ته وختي د الله حمد او رسول صلی الله علیه وسلم درود ووایي، د حضرت علی رضی الله عنه شان او مقام بیان کړي، د هغه د نه بیعت کولو او د هغه د نه بیعت سبب هم بیان کړي چې هغه په دې خپل عذر کې او معذور وو. بیا نو حضرت علی رضی الله عنه منبر ته وختي حمد او درود ووایي، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه درجه او مقام فضیلت او شواله بیان کړي او وی ویل دا چې ما تر اوسه بیعت نه کوي دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره رقابت نه و او نه پر هغه شی انکار و چې په هغه سره الله جل جلاله د فضیلت ورکړي دي، مګر موږ د ځان لپاره یو حساب بللی و چې په دغه مالو کې موږ حساب غوښته او هغه حساب د موږ ته نه کړه، نو خود موږ په خپل زړه کې خفه او ناراض وو. په دغه حدیث شریف کې چې امام مسلم روایتي وای مسلمانانو د حضرت علی رضی الله عنه په خبره باندې ډیره خوشی ښکارا کړه او علی رضی الله عنه ته وویل هو دا صحیح ده، دا د حق دی چې خفه او ناراض شي. کله چې علی رضی الله عنه بیرته د خپل فکر څخه رجوع وکوله، یعنی تر خپل خفقان او نارضایت تیر شو، نو د مسلمانانو په زړه کې ځای ونیول، ځکه چې دا موضوع په آرامي سره فیصله شو. کله چې خبرې پای ته ورسېدې نو علي رضی الله عنه بیعت وکړ. تر دا وروسته طلحه ابن عبید الله او زبیر ابن عوام رضی الله عنهما هم بیعت وکړ. ځینې هغه نور کسان چې هغه هم د بیعت څخه پاتې شوي ول هغه هم بیعت وکړ او ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ټولو په خوښي او په اتفاق سره د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ وګرځېد.
دغه ذکر شوی معلومات په صحیح حدیث سره ثابت دي دا پر هغه کسانو رد دي چې دوی وايي حضرت علی رضی الله عنه بیعت نه دی کړی بلکې حضرت علی رضی الله عنه بیعت کړی دی او د ځم سبب هغه د معلوم موضوع چې درته بیان شو. محترم اوریدونکو څنګه سي د سیرت الخلفاء بیان پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په فراتونکو حصو کې واوري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.